سلامونه دوستانو، زما نوم کادر شاه حمدي. دا ډوی فوټوشاپ 2019 پښتو کورس 250مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره یو 50مه ویډیو کې موږ په لایر کې پر سمارټ آبجیکټس باندې وغږېدلو. نن راځو دوستانو د ویډیو لایر څخه شروع کوو. نو اول چې دی دوستانو ساده نیو ویډیو لایر د څه کار کوي. ساده مثلا یو ویډیو زموږ سره پته یې هغه راوړي فوټوشاپ ته. یوه خبره چې زه یادوري کوم اول خو دا ده چې په فوټوشاپ کې موږ کولی سو چې د ویډیو ایډیټ په ډیره ساده شکل سره ترسره کو، چې په هغو کې د هغه رنګ یو څه تغیرول دي. مثلا د ویډیو رنګ تغیرو کولی سو چې هغه دلته ترسره کو، یا هم کولی سو چې مثلا یو ویډیو سره یو بله ویډیو کښیږدو، یا هم مثلا کولی سو چې د ویډیو آواز بدل کو. نو کولی سو داسې ساده ایډیټ په فوټوشاپ کې ترسره کړو چې هغه به په راتلونکو ویډیو کې علیحده موضوع وي او علیحده به بیا موږ کار پکښې کوو. او بل هم موږ په فوټوشاپ کې کولی سو چې انیمیشنونه جوړ کړو، چې پر انیمیشن به هم په تفصیل سره په راتلونکو ویډیو کې انشاءالله کار وکړو. خو د اوس دپاره فقط تاسې دغه اپشنونه زده کړئ چې دا څه کار سره کوي. د هغه دپاره به زه عملا تاسې ته کار وکړم. نو راځو اول ګورئ ویډیو لایرز، نیو ویډیو لایر فرام فایل. مثلا ستاسې سره جوړه ویډیو پرته ده، غواړئ د هغه څخه یو ویډیو لایر جوړ سي. نو ویډیو لایر فرام فایل جوړه ویډیو به په لاس ورکئ. په دې ساحه کې ګورئ مثلا ما سره دا ویډیو پرته ده، اتومات په فوټوشاپ هغه ویډیو راوړي. زه به د ایسته کړم. اوس تاسې وګورئ او ویډیو زموږ سره په فوټوشاپ کې رالل او دلته زموږ سره یو ویډیو لایر جوړ سو. دوستانو اوس وګورئ زه به راسم وینډو ته او دلته به راسم ټایم لاین ته. کله چې مې ټایم لاین کلیک کړئ په اتومات شکل سره تاسې کولی سئ چې هغه ویډیو شروع کړئ. فقط سپیس کلیکوئ او ویډیو چې کېږي شروع کېږي در سره. نو په دې ترتیب تاسې کولی سئ چې فوټوشاپ ته ویډیو راوړئ، او یا هم کولی سئ اوس وګورئ دا ویډیو ما دلې ایښې ده، غواړم چې یو څه نه څه تغییر پکښې راولم. نو کنټرول یو کلیک کړئ. هیو انسټالیشن چې موږ په ایمیج منیو کې پوره کار پر کړی دی، کولی سئ چې دلته یو څه تغییرات راولئ. ګورئ یا کولی سئ چې ویډیو بیخي خوبه کړئ یا ډېره خامه کړئ. نو دغه څه نه څه تغییرات موږ کولی سو راولو، یا کولی سئ دلته یو بله ویډیو سره کښېږدئ، یا اواز ځینې کټ کړئ، یا یو ساحه کټ کړئ د دا ویډیو. ګورئ دلته د ټریک موضوع د غواړئ یو بل اواز ورسره کښېږدئ، کولی سئ چې هغه ورسره کښېږدئ. نو دا موضوعات به موږ په راتلونکي کې وایو. د اوس لپاره تاسې فقط دومره زده کړئ چې دغه اپشنونه یې څه کار کوي. زه راځم بیرته وینډو ته او دلته ټایم لاین ایسته کوم. او بل هم موږ لرو نیو بلینک ویډیو لایر. دی څه کار کوي؟ مثلا ما ته ساده اوس خو ما د یو فایل یا د یو ویډیو څخه یو لایر جوړ کړي، ما ته یو ساده لایر جوړ کړه د ویډیو ده. نو دغه دپاره راځو دی کلیک کوو. اوس تاسې وګورئ ساده یو ویډیو لایر جوړ سو. دغه ساده ویډیو لایر په واسطه بیا تاسې کولی سئ چې مثلا یو بله ویډیو راوړئ دغه لایر کې کښېږدئ. نو دغسې یو ساده لایر ما ته څه کېږي جوړیږي. او بل هم موږ لرو په لایر کې په ویډیو لایرز کې انسرټ بلینک فریم. دی څه کار کوي دوستانو؟ کله چې موږ په انیمیشنونه جوړو په فوټوشاپ کې، نو د هر عکس دپاره مثلا یا د هرې ساحې دپاره موږ ځان ته یو فریم اخلو، یو ساحه انتخابوو ورته. نو د هغه دپاره موږ فریم کاروو. زه راځم دلته اول به زه ټایم لاین ایله کم یا بیا آن کم. کله چې ټایم لاین آن سو په دې ځای کې زه به دا یو څه رادورې کم چې تاسې ته معلوم سي. دی به کلیک کړم کنټینیو. تاسې اوس وګورئ کولی سئ ګورئ اوس دلته زه سره څو 2 فریمه زه لرم. زه کولی سم دا یو فریم ډیلیټ کړم، مثلا د دې ساحې څخه د کیبورډ د لارې، یا مثلا د هغه اپشن د لارې چې هلته یې ورکړی دی. یا دلته ګورئ اتومات تاسې کولی سئ چې یو فریم چې کړئ ډیلیټ کړئ، یا مثلا غواړئ چې یو فریم بل اضافه کړئ، نو فقط دا فریم چې کړئ کلیک کړئ. نو زه راځم دلته ګورئ ګر سره ټایم لاین شته نه. دغه د ټایم لاین موضوع موږ مخته وایو د خیره، بیا به مکمل ویډیو ایډیټینګ او انیمیشن ایډیټینګ مکمل پکښې زده کړو. زه ګر سره ټایم لاین ایسته کوم، غواړم چې یو بل فریم اضافه کړم. نو راځم لایر ته او دلته راځم ویډیو لایر ته. ښه په دې ځای کې چې دی ولې زما سره کار نه کوي، زه فکر کوم ښه دا د ویډیو لایر رالی. نو اوس زه راځم دلته وایم چې ما ته یو بل فریم چې که اضافه که. ګورئ یو بل فریم ما ته اضافه کېږي په هغه ویډیو کې. دا بیا دلته نور هم ښه معلومیږي. ګورئ بل فریم ما ته اضافه سو. یا مثلا غواړئ چې دا فریم چې کوئ ډیلیټ کړئ،
دا فریم غواړئ تاسې ډیلیټ کړئ نو راځئ ورته وایاست چې مثلا ډیلیټ فریم، یا مثلا غواړئ چې د فریم څخه بله کاپي واخلئ ډپلیکیټ فریم. دا ټول داسې ساده ساده اپشنونه دي. او یا هم مثلا غواړئ دغه ویډیو واړوئ په بله ویډیو باندې، دا فوټیج دی، فوټیج ورته وایي. مثلا غواړئ دا ویډیو په بله ویډیو باندې تبدیله کړئ. زه ورته وایم چې دا ویډیو زما سره په دا ویډیو باندې تبدیله کړم. ګورئ اوس په هغه ویډیو چې څه کېږي، هغه فریم تبدیلیږي په بل باندې. په دې ترتیب سره ګورئ که زه اوس دا ډیلیټ کړم بیا به تاسو ته ښه سم معلوم سي. په دې ترتیب سره نو راځم بیرته بیا دلته ویډیو لایرز ته. په دې ځای کې انټرپریټ فوټیج دی او هاید الټرډ ویډیو، ریسټور فریم، ریسټور آل فریم، ریلود فریمز او ریسټرایز. دا په بله ویډیو کې وایو. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.